د یوې نوې ویډیو سره بلال وطنزار ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. علمزیب مجاهد څوک دی؟ علمزیب مجاهد د پښتون نړیوال وطن یو ډیر تکړه او مذاقیه اداکار و چې همیشه به د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راوستي. نن مې ته دغه د یو وړوکی شان کلیپ راوړی دی، ډیر خوندور، ډیر مذاقي. نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شي. راځئ چې ویډیو طرف ته لاړ شو. هغه د خپلو زامنو نه ډېر زیات خوشحاله دی. ولې خوشحاله دی؟ دا تپوس به د هغې نه کوو. نو راځي زمونږ بابا په خیر رای بابا. حاضر سی سوانده هلکه دا سترګې مې راباندې خوږېږي. دا چا زوی؟ بابا د پلار زوی ما. نو پلار خو یې ډېر سم سایه و. ته خو ما ته دا پته، ما خو په تا دا یقین نه و. څه یقین بابا؟ وایي په کیسه خانه کې د رنجیب نه والي. بابا دا څه خبره کې؟ زه اوس به ګڼکپي کومه. دا به د ګڼکپ څخه کل خو نیغه خو ستا په شانتي که نه. ښځه پرېږده مړه، په موقع به دې ګیت کم خبرې کوه. بابا دا خبرې پرې داسې یو تپوس درنه کومه چې نن سبا څه کې، څه کار روزګار کې، هسې ډېر خوشحاله ښکاري. بس ملک خوشحاله یم، سلوت کې ناست یم، بس خوراکي دي او زه یم خپل نیکمله بچو ته دعاګانې کوم. ها څو بچي دي د مال له خدای؟ 5 او ما سره 6. تا سره زه پوه نه شوم. ته خو نو زم د چا زوی یم که نه؟ ولې؟ ښه مال له خدای 5 زامن دي. نو مشرې زوی د څه کار کوي؟ مشرې زوی مې په هسپتال کې د لنګر انچارج دی. ها نو ډېر ترې خوشحاله یم. ها څنګه؟ په پاو غوښه کې 4 بالتي اوبه واچي او هغه مریضان ولول چې غوښه کول ته راولي. وی د پلار دعا ګټه ملکه د مریضانو دعا ګټه نه وي، د پلار دعا ډېره لګي. مطلب دا دی چې دا خوروا چې ځکه ورکوي چې د مریضانو خېټې خرابې نه شي. تا هم دا کال کړی سه؟ نه بابا سې ما ته پته ده که نه؟ تا ته پته ده؟ ښه دا راته ووایه بابا چې ستا دویم زوی چې کوم دی هغه څه کار کوي؟ هغه اوږې مړی اوږې مړی او د وړو کاروبار کوي. ښه د وړو کاروبار کوي. نو دا وړه چې کوم هغه ته میلو شي نو ټول تقسیموي؟ نه، په 50 کې 6 بولې دلته خسي کې او نو دې بال ولیږي. بار؟ نو هغه ویلي یاره بابا وی زمونږ د کلي دا خلک نالم تېلولی شي خو چې بال خلک مالي. هسې ښه انصاف کوي. ښه نو ځکه خو ورسره مال دي، جیب یې ډک دی، مړه د نهرو دعاګانو والي دی، سوچ کې دی. ښه بابا دویم زوی خو دې شته که نه؟ شکر الحمدلله. هغه څه کار کوي؟ ټک کار هم نه کوي. ټک کار نه کوي؟ نه. پیسې نه ګټي؟ ډېرې ګټي. نو چې ټک کار نه کوي پیسې څنګه ګټي؟ مایا په سرکاري محکمه کې نوکر دی. دې کې هم ډېر ناستي ګوره تپوس نه که که نه. دا ډیوټي ټیم دی. ښه بابا څلورم زوی خو به ډېر به خوږ وي ستا که نه؟ هغه څه کار کوي؟ څلورم زوی خو مې سیمټ بچ کوي، ډېر ماهر دی. سیمټ بچ کولو کې؟ ښه څنګه؟ ټیکهدار دی. ښه هغه ورځ یو پل جوړ کړو، ابتدا مو شوه. خو ما یو سیکل والا سپېده پې چې څنګه په دا پل ورغی نو به سیکل والا لاندې سره سیکله او پل پې د پاسه. ما سیکل والا مړ شو؟ د شګې لاندې څوک مري؟ هلکه خدای مو دومره سوچ لرې
نو چې سیکل والا سوچ وکړه چې پل جوړ شو نو یا ترې لاندې تېر شه او یا دا سیکل په اوږه کړه نو د پاسه پرې لاړ شه عقل نشته ځکه خو زمونږ قوم ترقي نه کوي ښه دی ویل که داسې حال وي نو موږ به څنګه ترقي وکړو بالکل نشو کولی ښه پنځم زوی دی څه کار کوي خدای والې دی څنګه زما بددعاګانو والي نه ولې نو په ټي وي کې ډرامو کې کار کوي نو مې په کندو کې نه ځېږي او خدای که څوک ولا تیل هم خرڅ ورکوي ها نو تا ورته څه وې ما ورته ویل لکه دا ډاکټري پرېږده نو څه کوه ما چېرته یو ګانا نیمه ووایه پینټ پتلون واچوه نو که ګانا دې هیټ شوه نو مړه زه به هم د سرې جاز کې ګرځم و دا مې موسیقا دی ها نو لکه څنګه تا ورته څه ویلې ما ورته وی مې لکه اوس ګانا اوس دا څه ګانا ده هیټ شوې ده لکه روپۍ وګټلې دل میرا بولے گلی گلی تو دل دی جانی ہے دل میرا بولے گلی گلی تو دل دی جانی ہے اوے آجا نی بیجا سے کر کے آجا دا قدرمنو نننۍ زموږ ویډیو چې ډېره زیاته مزناکه ډېره زیاته مزاحیه علمزی مجاهد یو ډېر پخوانی کلیپ و تقریبا چې 1972 کلیپ ده ما تاسو سره شیر کوم چې دوی هم وګوري نو ډېر زیات خوند یې وکړو او امید لرم چې تاسو به هم ویډیو خوښ شوي وي که چېرې ویډیو خوښ شوي وي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ اگه چېرې تاسو موږ په یوټیوب باندې ګورئ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ له راکړئ اجازت راتلونکي ویډیو دپاره والسلام